عبدالله او دوستم ښکاره لنډه غرۍ ته لاس واچاوه. نن یې څه وکړل او بیرته امنیتي ځواکونو څه ورسره وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې مشر عبدالله نن شنبه د سرپل او بغلان لپاره نوي والیان معرفي کړل. د عبدالله ډلې محمد نور رحماني د سرپل او جنرال مصطفی محسن د بغلان لپاره والی وټاکه چې دوهم والی چا دندې ته نه دی پرېښی او د سرپل لپاره د دوی ټاکل شوی والی په داسې مهال کې معرفي شوی چې د دوستم ملیشو د دغه ولایت مقام محاصره کړی و. بلخوا د پنجشیر والی کمال الدین نظامي هم د عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د عبدالله حکم مني او نور د اشرف غني حکم نه مني. بلخوا په بغلان کې ځانګړي ځواکونو د عبدالله عکسونه شکولي او د دوی ټاکل شوي والی ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د یادولو ده چې عبدالله ویلي چې ټول شموله حکومت جوړوي او د ټولو ولایتونو لپاره به والیان وټاکي. یو جالب خبر می تازه واورېده چې هغه عاجزي چې خوښیږي محترم غازي نواز تڼۍ د عبدالله لخوا د خوست والی ټاکل شوی و. به ګورو چې خوستیان څه ورسره کوي. په هر حال د دې لنډه غرۍ او خپل سروې په اړه افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پخواني اجرا رئیس عبدالله له لوري یو شمېر ولایتونو ته د والیانو معرفي کول وغندل. د یوناما له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دوی د عبدالله دغه کار اندېښمن کړي دي. خبرپاڼه کاږي په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ روانه ده د هر چا لخوا د زور او یا هم د ناقانونه وسیلې کارول د سولې پروسه زیانمنوي. یوناما هم دا راز غوښتنه کړې چې ټاکنیزې ډلې د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره بیا د ثبات او همپالنې ټیم دغه موازي اقدام بیا ارزښته بولي. په هر حال ستاسو په نظر د عبدالله له ډلې سره باید څه وشي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.